بیا ماسپخین مونځ اول ابراهیم علیه السلام کړی. ابراهیم علیه السلام چې خپل بچی اسماعیل علیه السلام مینا ته بوت او مینا کې الله تعالی دې مونږ او تاسو ورته بیا بیا بوزي، مسجد خیف ورته وایي یا خیف ورته وایي، هغې نه چې مخکې شي بیا داسې دوه کنډه ودي د دې غرونو په دې منځ کې، هلته یو سپینه غوندې وړه ګمبز هم ده، دغه ځای چې دی منحر دی. ابراهیم علیه السلام چې اسماعیل علیه السلام هلته بوته او الله تعالی اسماعیل علیه السلام ته نجات ورکو، د جنت نه په سر راغله، دغلته ابراهیم علیه السلام 4 رکعاته شکرانه مونځ کړی دی. یو د دې دپاره چې بچی مې الله تعالی بچ کړ، دویم د دې دپاره چې د جنت نه په سر راغی، دریم د دې وجه نه الله راضي شو، څلورم د خو خوب لیدلی و، الله تعالی د جبریل علیه السلام په واسطه ورته غاږ وکړه، قد صدقت الرؤیا، ابراهیم تا یقینا د خوب صحیح تصدیق وکړه. نو دا ماسپخین 4 رکعاته ابراهیم علیه السلام کړي.